زمونږ ډېر مسلمانان بار به سرګټ وڅکي دلته به راننوځي اودس به وکړي بغیر د مسواکه به مونځ ته ودرېږي بار به نسوار وارته ډېر خلک یې جوماتونو ته راوړي د اودسونو ځایونو کې وګوره نسوار به درته پراته صرف خوله به کنګال کې را به شي په مونځ به ودرېږي زما محترمو د دې مونځ نه موږ ګپ جوړ کړی والله چې ټوقې م ترې جوړې کړي په دې خوله کې لږ مخکې سات کې نسوار پراته اوس به د الله حمد شروع دی دا د الله حمد دومره بې قیمته او دومره سپک دی چې یاره هغه خوله چې موږ کنګال کړې ده صرف برشم نه دی والی مسواک هم نه دی کړی او موږ راغلي الحمدلله رب العالمین په دغه ناولې خوله باندې داسې وایو د دې وجه نه زموږ د منځونو نه خوند وتی دی لذت او مزه چې په عبادت کې کومه پرته وه هغه موږ ته نه میلاوي نو د دې غټ لحاظ ساتل پکار دي زما محترم اول خدا کول نه دي پکار چې یو مسلمان سرګټه او نسوار کوي دا د دې نه ځان ساتل پکار دي دا دواړه حرام دي حرام دي حرام دي او داسې نه د حرمت ډېر دلایل شته انشاءالله په دې به کله خبره وکړو خو که جومات ته راځې بیا په داسې حالت کې راشه چې سم مسواک دې کړی خوله دې سمه پاکه کړي بیا راننوځي دا وجه و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وای که زما په امت باندې سخته نه راتللې او ما سره دا یره نه وی چې امت به په سخته کې پریوځي په مشقت کې پریوځي په تکلیف کې پریوځي نو ما به خپل امت ته امر کړی وی عند هر اودس ته د مسواک چې د امت خلکو د اودس نه مخکې خامخا مسواک کوئ